یوې بلې مرکې ته ښه راغلاست درته وایم. دا وارې مو د افغانستان د کرکټ داسې یو روزونکی مېلمه دی چې د ده په روزنې کې افغانستان داسې ټیمونو ته ماتې ورکړه چې د ده تر راتګ مخکې د هغو ټیمونو ماتول افغان لوبغاړو ته ډېر سخت ښکاره کېدل. نو وار له واره ورځم کبیر خان، ډېره مننه چې ماته مو وخت راغلی. زه پوهېږم تاسو په سفر یاست خپلې لوبډلې سره، نو کور ودان ښه راغلاست درته وایم. السلام علیکم، ډېره مهرباني، ډېره مننه. راته ویلی شئ چې اوس چیرې یاست، په څه بوخت یاست؟ حاضر وخت کې زه د سعودي عرب د انټرنیشنل ټیم چې دی د هغې ډایرکټر یم اوورال د پوره کرکټ، او ورسره هیډ کوچ فرایز منجام. نو د افغانستان کرکټ خو مو یو ځای ته ورسوو، نو اوس د سعودي عرب نوبت دی چې هغه ورسوي او چېرته؟ دا زموږ جواب دی، ایز ا کوچ ایز ا ټیچر دا زموږ جواب دی. بس یو وخت پورې د خلکو هیلپ کول، هغې ټیچ کول، د هغې یو سټپ مخکې اړول او بیا هغې پرېښل چې هغې خپل فیلډ کې خپل نوم جوړ کړي. نو دا زموږ جواب یې ایسه ده. نو ډېره مننه. راځئ له همدې راته راپیل کړئ د افغانستان د کرکټ نړۍ ته څنګه راغلی، څنګه د افغانستان د کرکټ کوچ شوی او روزونکی شوی؟ ډېره اوږده کیسه ده. خیر انشاءالله موږ وخت لرو، تاسو وخت لرئ، په جزئیات ووایئ، بس موږ به یې واورو او مطمئن یم چې د کرکټ مینوال به هم ترې خوند واخلي. زه obviously افغانستان د کوچینګ نه مخکې د یو ای کرکټ هیډ وم، او د خپل کوچینګ ایجوکیشن په سلسله کې ما هغه جاب نه ریزاین وکړ چې ما غوښتل چې پهله زه ځان ایجوکیټ کړم چې بیا پلیئرز ایجوکیشن ما لپاره اسان. نو obviously ما کرکټ کړی انټرنیشنل لیول باندې پاکستان، او په کرکټ لوبې لحاظ سره خو پوهېدم، خو د ټیچینګ یو بل میتھډ دی، د ټیچینګ یو بل طریقه کار. کله چې ما انیشل کورسز وکړ هغې نه پس ما ته دا ضرورت پېښ شو چې که زه انټرنیشنل کوچینګ کول غواړم نو پیل اول پکار چې ځان ایجوکیټ کړم. although چې زما ډېر ښه کانټراکټ ولته سیلري لحاظ سره مو ورڅ فیسلیټیز لحاظ سره، خو ما هغه بورډ ته وویل چې ما لیول 2 کړی هغه وخت کې، ما چې لیول 3 کول غواړم چې زه انټرنیشنل کوچینګ کوم چې ما ته فایده وکړي. هغې دا دغه و چې مونږ کوچ ټیم صحیح روان دی، ستا کوچینګ صحیح روان دی، نو there is no need. ما چې نه پیل زما ایجوکیشن ضروري دی. نو ما هغه یو قرباني ورکړې د الله طرف نه. زه انګلینډ ته لاړم خپل لیول 3 دپاره، او ما چې خپل لیول 3 کله کلیر کړو نو زما ته یو لوکل کاونټي وه، سټرلینګ شایر کاونټي کرکټ کلب، هغې سره زما کانټراکټ ایز ا کوچ اینډ پلیئر. هغه وخت کې د افغانستان یو زوړ مطلب ایکس کیپټن و رئیس احمد زی، هغه زه کانټیکټ کړم چې مونږ غواړو چې تاسو راشي افغانستان ته د افغانستان کوچینګ وکړي. څو پورې ما ته افغانستان د کوچینګ و د اسټریپ ته انسټیبل ښکارېدل، او ما یار بس بعض اوقات موږ پښتانه خبرې وکړو، بعض اوقات خبرې پاتې شي. نو ما دونه سیریس وانه غوښتله، ما ټیک ده اوکې چې کله هغه ټایم راشي بیا به ګورو. نو هغه وخت له سره هم ما سره زما د کاونټي د انګلیش کاونټي کانټراکټ ویری ویل، مطلب ډېر ښه سیلري تاسو پته چې د سکاټلینډ یا یورپ کې تاسو کوچینګ جاب کوئ د هغې سیلریز څه معیار وي. او زه په پاکستان کې د یو فرست کلاس ټیم هیډ وم. یکدم ما ته کول راځي رئیس احمد زی چې موږ غواړو چې تاسو راشئ، او بیا ای سی سی پکې هغه ایشین کرکټ کاونسل څخه خلک انوالو شو، او د بی بي سي یو زموږ ډېر ښکلی ملګری دی احمد پسرلی صاحب، هغه هم انوالو شو. چې کله دا ټول انوالو شو ما ته دا شی سیریس ښکاره شو، ما چې دا خو داسې ښکاري چې دا سیریس دی او سیریس سوچ کول غواړي. ټول لایف ما چیلنجز هم اخیستي دي او ما څه عجیبه ډیسیژنز کړي، خو د دې پس پرده یو حقیقت شی ډېر خلکو ته پته نه. زما والد صاحب چې و دا د کابل نه راغلی، خاص کابل کې اوسېدو، او زما ډېر خلکو ته دا هم پته نه چې موږ د زبان له اثر فارسي زبان نو زما والد صاحب ارلی 60s کې پېښور ته راغلی، او د هغې دوه وروڼیان په کابل کې پاتې شوي، ټوټلي فارسي زبان. ستا ترونه؟ زما ترونه،
او دوه وروریان پاکستان ته راغلل. نو هغه کې هغه ډېر تم شو زما د زړه هر کس یو ارمان چې زما د څه کار کوم زما پلار پراود شي زما د پلار فیملی ټول افغانستان کې. نو that was like یو د یو فیکټر چې دا هم زما ذهن کو چې زه بس افغانستان څنګه سر نو یو کار ټول فیملی په افتخار وکي وو یالي افتخار بالکل. نو هغه دا یو فیلینګ هم پکې شاته. تاسو به یقین کوئ چې کله ما دې ته وویل چې یس زه کوم ان شاء الله زه کوم ما هلته ډیزاین وکړو without even knowing چې دوی ماله څه سیلري راکوي او زه را روان شوم. چې کله ما دوبۍ کې سټاپ وکړو خپل فلایټ نه افغانستان جوین کول دپاره نو هغه وخت کې ما ته دې کانټریکټ ورسېدو. ACC بیسیکلي زما کانټریکټ کړو یعنې د آسیا کرکټ کونسل ایشیا کرکټ کونسل دای په ترو شو و چې دای په ګارانټي شو د افغانستان حالات داسې نو ما ته چې کوم کانټریکټ ولګولا کانټریکټ د یوې میاشتې او زما سیلري چې وه چې کوم سیلري ما اخیسته هغې نه تقریبا دارون ریممبر چې زما په خیال هغې نه کم از کم 15 چنده کمه وه. واو میبي چې مال د 10 روپۍ اخیستې نو 2 روپۍ یو نیم 2 روپۍ افر خو پیسې never mattered asset ما ملک دی. خو د سرپرایزنګ ایلیمنټ دا و چې ما یو ښه جواب پرېښلی او یو کمزوري جواب مې په سیلري لحاظ سره جوین کو او بل هغه بیس دا و چې تاسو به یو ټورنمنټ ګټئ نو بل ټورنمنټ کانټریکټ به کېږي نه بل ټورنمنټ کانټریکټ نشته. نو that was the risk. دا ریسک ما تعالی پته ولګېده چې کله زه په دوبۍ کې لندن نه دوبۍ ته رالم دوبۍ کې ما سټاپ خیر تمام وخت سره دا ایمان هم دی دا زما سیستم دی چې د کاز دپاره چیلنج دپاره جابس کوم نارملي پیسو دپاره نو الحمدلله د پیسو سیستم ټیک روان او دا داسې شروعات په دې شروعات باندې هغه یو د دې یو سیستم یو نوی سیستم راوستو دې کې اټومیټیکلی زما په خیال د احمد پسرلي صاحب د رئیس احمد زئی هغه وخت کې افغانستان کوم مشران د هغې یو لاس و چې افغانستان هغه وخت کې د چینج نه تېرېدو لګي کرکټ بورډ جوړ شو ګورنمنټ سره افلیټډ شو نه مخکې د پرایویټلی روانو ډېر شیزونه چینج هغه په هغه لږ ټایم کې ډېر زیات شیزونه چینج شو. دا کوم کال و چې تاسو ته کال زنګ راغی او تاسو دوبۍ حرکت کابل ته راغلی؟ زما په خیال ما خیال 2007 2008 خبره ده. ښه هغه وخت کې نوي یو ټورنمنټ ګټلی و جرسي کې I think Taj the coach of hockey. For the players or the Ahmad, the Pasarli Sahib or the tool da khayal which is team the advanced rawan de the coaching for next level pakar de. There's no doubt that mana mak cricket ke khalq de kar kare de the zyat contributions the خود د هر یو ټیچریال لیول یې زما په خیال هر یو کس یو لیول یې څنګه موږ چې کله سټډي کوو یو کس تاسو د پرایمري پورې سبق ښیي بیا بل میډل یا ټاپ سیکنډري سکول او بیا کالجز او بیا یونیورسټي ته څخه ګرځي. نو زما خیال د هغې سوچ دا و چې دا چې کوم زموږ دې وخت کې سټاف دی یا دې وخت کې زموږ چې کوم مشران دي د هغې لیمټ په کار دی چې مطلب ایډوانس شو لیول نیکسټ لیول باندې لاړ شو د هغې ذهن کې دا و او د لوکل پالیټکس انځم خبر خو باقي د هغې ما ته دا خبر و چې we want to move on to the next step. ما صحیح ده خیر دا سټوري و بیا هغې کې بیا ټول ورس فیکټرز مخکې له دې نه چې په دې باندې دا قصه راته وکړئ دا راته ووایه چې دوبۍ نه کابل ته راغلی او په اول ځل مو په پلرني ښار کې په پلرني ټاټوبي کابل کې قدم کېښودو د تیارې نه مو لاندې د کابل ښار ولیدو دغه احساسات او فیلینګ راته ووایاست. ایموشنل خیر په تیاره کې نه وم راغلی زه پېښور ته تلم پېښور نه بایروډ تلم سو اولویز باندې واورېدی نو جی بارډر باندې تلم او موږ کابل ته ریګولر تلو دا نه چې زه ډېر موده پس تلم خو زه ذاتي طور باندې ما کرکټ کولو پاکستان نه زموږ بیزي شیډول و فیملی تګ راتګ و زموږ چې کوم زموږ کزنز دي زموږ ترونه دي یا به تګ راتګ کول موږ کوو خو ایز ا کوچ دل واز پراود مومنټ مطلب نو په خپله لاړې ټیم سره ما ټریول کړی راغلي وو تورخم ته تورخم ته څوک درپسې درغلي وو د کابل نه ای سی بي نه که نه په خپله لاړې کابل ما دوی جوین کړي وو د دوی کیمپ و پاکستان کې دوی کیمپ پاکستان کې کول دوی پېښور ته راغلي بیسیکلي
موږ خپل کیمپ په خبر کې وکړو ول چې دی انیشل میټینګ او ټیم چې افغانستان کې د کرکټ ګراوندز نو دا موږ چې کوم نیکسټ ټورنمنت لته هغه نه مخکې زموږ کیمپ په خبر کې تقریبا د 2 ویکس کیمپ هغه کیمپ کې موږ چې کیمپ وکړو خپل کې میچز وکړو خپل د ټیم چې کوم پریپریشن غوښتو شو نو بیا موږ فلایټ شو کابل نو بیا الته بیا هغه ځینه بتاګو نو تاسو خبره صحیح ده فیلینګ یې بدل و خپل ټیم سره ټریول کول ټول لکان موږ سره یو او زما ذهن کې پورا دنیا روانه و چې خپل والد صاحب ملک ریپرزینټ کول او هغه د لپاره یو فخر او بل دا چې د چیلنج پریشر هم چیرې دا نه وی چې په خل فاس کې یاد مطلب ما لپاره ډیر فیکټرز او ډیر چیلنجز او چې کله تاسو مسافري کوي یا تاسو والد صاحب ټریول کړي ډیر سټوریز ډیر شیزونه چې اپروف کولی خپل فیملی ته دا غي تاسو پته د فیملی هر شیزونه هم په دې کې شته نو ټو گو دیر او بلکې چې فارس زبان چې کوم غریب د اغازي کې طبقه او پاغه وخت له 60 یا 70 هغه ډیر ایجوکیټډ یو فیملی او ډیر تګړه فیملی نه راغلی نو هغه تم پروف کول چې یو کس مسافري کړي دا اولاد واپس راغلو as a head او یو ښه پوسټ باندې نو I think چې by that time زما والد صاحب په دنیا کې نو خو مطلب ما لپاره ډیر پراود او ایموشنل مومنت to be honest کله چې دا خبره ثابته کړه یو کس د خپل وطن صالح 50 کاله هم لري اوسېږي خو د اولادونو په رګونو په وینې کې هم د وطن مینه وي او تاسو چې تاسو په ذهن کې دا خبره و چې کابل ته تللی په به خبر کې د افغانستان د لوبغاړو سره یو ځای شوي تاسو د رئیس احمدزي نوم واخیسته زه مطمئنه ما هغه وخت نوروز منګل هم وو محمد نبی هم وو حمید حسن هم وو او نور لوبغاړي هم وو چې اوس نمونه به زما ذهن ته نه راځي دغه د اول ملاقات د اول میټینګ فیس ټو فیس میټینګ مو چې وکړه اوله خبره څه وه چې تاسو د افغان لوبغاړو ته وکړه خپلو لوبغاړو ته یادېږي مو ما بالکل یادېږي زه چې کله ما ټیم جوائن کړو نو موږ پهله میټینګ کړو په پېښور یو سټیډیم دی ډېر تاریخي سټیډیم دی ارباب نیاز کرکټ سټیډیم چې چېرته دی کیمپ هلته دی میټینګ هال نو ما پلیئرز ته ویل چې زه به هلته راځم نو هغه هلکان چې زما راتګ نه مخکې میټینګ هال کې ناست او ډېر نومونه دي چې د چا نوم پاتې نه شي خو ماشاءالله هغه وخت له سره ټول هلکان چې یو ډېر ټیلنټډ ټیم هغه ټیم ټول نن په افغانستان کرکټ په کوم ځای کې دی دا د هغه هلکانو محنت دی د هغې هغه قربانیانې دي هغه خو به هغه سټوریانو به تاسو ته هغې ویلي چې هېڅونه قربانیانې کړي نو هغه نوروز منګل زما فیورټ کپتان هغه وخت کې کپتان شوی و رئیس کپتاني پرې ایښلی وه او رئیس ډېر غټ رول دی د ډېرو کسانو رولز پکې شته هغه چې په هغې کې لاړ شي هغه یو بیل چاپټر خیر انیوې زما پهله میټینګ دې سره ده او ولې چې د دې کانسپټ چې دی بیسیکلي د افغانانو زموږ چې کوم کلچر دی هغه ټیچر ته د پلار په نظر کتلو انتهایی مؤدبانه د هغې چې کوم کلچر دی هغې نو هغه خو دی امپریسیو هغه خو زموږ کلچر دی خو هغې دپاره هل نوې خبره زما سټارټ د انټرویو سټارټ دا چې دلته زه نه هیډ ماسټر یم نه زه پلار یم دلته زه سروسز له راغلی تاسو تاسو نمبر 1 یې زه نمبر 2 یم دا نه چې زه نمبر 1 دا کلچر اول کلچر به دا چینج کوو چې پلیئرز او کرکټ چې دا نمبر 1 بیا کوچ راځي کوچ بیسیکلی سروس پرووایډر دی کوچ چې دی هغه نه کینګ دی او نه پرنسپل دی او نه هیډ ماسټر دی یو خدای خدمتګار دا یو خدمتګار نو موږ خادم راغلی موږ دلته نه چې تاسو رول کوم آی تھنک دا یو شی چې دا کلیک کړو ډېر ښه د هغې په مازغو کې مې بي دې نه مخکې چې سره چا سره کوچینګ کړی دی پاکستاني کوچز راغلي دي سره ډېر زیات پاکستاني کوچز کار کړی دی سر کې چې دی انیشل دا و یا چا چې دی هغه څه کسان یا ډیل داسې شي چې هغې خلک یو پرنسپل والا رول یا استاد والا رول خو کلاس ټیچر والا رول پلی کوي چې کوم زموږ کلچر دی هغه هلکان چې دي هغه ګروشي وو مینټلي خو هغې خپل ادب او هغه لحاظ سره دا شیز په دې نظر کتلو چې بس کوچ یې سو یا به کوو هغه لحاظ پورې خو ټیک دی خو کوچ ته انکار نشي کولی دا بعض اوقات نوی کلچر کې یا نوی کرکټینګ کلچر کې ښه نه دی نو ما هغې ته هم دا چې ایکول رایټس دي او بل دا چې امپورټنس ورکول یو کس له امپورټنس ورکول ډېر ضروري دی یو کوچ امپورټنټ نشي کېدی څوک چې د هغه ټیم امپورټنټ دی خیر د هغې ما په خیال دا ما ته یو لاین یاد دی چې ما د هغې په فیسز کتل چې د هغې هغه فیس ریاکشن چې دی په هغه وخت د هغې هغه فیس یکدم تا ته ښکاره شو ګلو وکړل او هغه کلاو شو ډېر خوشحاله وغوړېدل خوشحاله شو چې هغه خوشحاله شو چې دا خو دا سړی خو چې زه امپورټنټ یم تاسو امپورټنټ
ملګری دی هغه کلی شي نه مخکې د میسج دا و چې دا کم کس ولاړ دی خبره کې دا ډېر امپورټنت ته صرف دا کلیر کول چې کرکټ نمبر 1 کرکټ امپورټنت دی بیا کرکټ ټیم امپورټنت دی نه پس بیا ارس امپورټنت نو هغه یو ما په خیال چې هغه یو د دې لپاره یو جمله کافي و باقي څنګه خبره دا چې د الکانو په ټالنت کې دا غي په ملک سره په وطن سره مینا دا غي پاشن دا د بیان نه بهر دی چې هغه مطلب ما سره د کسی شي دي چې زه حیران یم او زه دا غي ما ته کوم نن سبا خبره کوي ما سره پاکستانی میډیا اکثر خبره کوي د افغانستان د کرکټ چینجز ماشاءالله افغانستان ترکه بعد خبره کوي نو زه اکثر د روز منګل ضرور ذکر کوم چې دون ملک سره مینه ساتلو ولا کس مان دی کته لازم کیپټن پلیران ټول مینه کوله خو هغه لک دغه بیل لیول بیل سټانډرډ جالب ده تاسو ایکسپیرینس او تجربه او خاطرې ګډ میموریز به هم لري اتمن شاید بد میموریز هم لري که بد ورته ونه وایو نو ترخه خاطره به وي په دې باندې به هم غږیږو تاسو تر راتګ مخکې بل روزونکي او تاج ملک عالم چې افغانستان د هغه په روزنه کې په جرسي کې ډیویژن 5 اتلولي ګټلې و او زما هماغه ورځ هم یادېږي چې دا ټیم راغی هغه وخت زه کابل کې خبريالو ما او تاج ملک عالم په لاس کې دا کپو زه به هغه سره چې مرکه کوم دا قصه به ختم کوم ما په خپل کتاب کې دا قصه لیکلې ده نو ما ورته ویل مال تاسو دا ډیویژن وګټو افغانستان د میډیا په هډلاینونو کې سرلیکونو کې خبرونو کې راغی دا څه معنا لري هغه د سیدی کپ ته وکړه یو ځل په جړا شو نو د جړا زما دا سوال حل ک نو تاسو چې روزون کې شوي تاج ملک عالم ولاړو خداغه دوه ورونه کریم خان صادق او حسی ګل عبد تاسو سره د کوم نزاکات او د کوم خبره کوم ایشو کوم مسله خو پیدا نشو چې لوبغاړو درته ویلي چې تاج ملک عالم خو بد او یا تا د احساس کړی وي چې دا لوبغاړي هغه سره ډیر نږدې دي اټچمنت لري او سخت به تاسو دا کار مخې ته یوسئ تاج ولې هغه مینس کې لږ ملاقات شو نه پس بیا زما سره کافي ملاقات نه کېدل او ریګولر بدلو چې استی ګل عابد او کریم صادق زموږ ټیم مین پلیئرز ودوړ تاج یو رول دی ګورې چې تاسو ته ویل چې د کرکټ په افغانستان کې کرکټ راوستلو یا د کرکټ کول یا د کرکټ پر مختګ چې دی د یو کس رول نشته دا د ډیرو خلکو د قربانیانو د ډیرو خلکو د ډیرو پلیئرز د ډیرو افیشلز د قربانیانو په وجه دلته د وخت په دې حاضر پوزیشن کې ده او تاج هم د هغې یو پلر دی کله زه لاړم افغانستان ته تاسو باندې زیات پوهیږئ د افغانستان مختلف پلرز دي تاسو د هر شي یو ډارک ساید یو برایټر ساید دا شته د هر شي پلس او ماینس هم شته نو خاطرې هم شته مختلف د خلکو ایکسپیرینس هم وي چیلنجز هم وي خو دا نه دی رول پکار چې چا کوم پوزټیو رول پلی کړی زموږ یو مشکل دا دی چې موږ صرف نیگیټیو ساید ته سوچ کوو موږ پوزټیو ته سوچ نه تا چې په کوم حالات کې سونه دغه د کرکټ ایکسپیرینس او سونه په کرکټ پوهېدو سونه چې هغه سټډي کړی و سونه چې د کرکټ تعلیم او سونه د خپل کرکټ بیک ګراوند هغه لیا سره بیسټ کوچینګ کړی دی هغه لیا سره بیسټ طریقې سره ملک سرف کړ د نیکسټ سټپ ته تلو لپاره او یا چینج لپاره هغه ریډیو کنو خو د پلیئرز مازغو کې دا شی کلیر و چې they want to grow هغه یو نیکسټ سټپ ته تلل غواړي نو زما په خیال یو د هغه رویان چې ټیم ملکانو هغه منټلی دی شي ته ریډي چې موږ یو نیکسټ سټپ ته بزو نو موږ د نیکسټ سټپ لپاره د یو نیکسټ ټیچر ضرورت دی تاج خپل ډیوټي کړی دا د تاج هغه عزت اوسم دی د پلیئرانو سره کله چې زه هم او دا نه چې صرف کریم کول یا استی ګل عابد کول چا لکه هغه پس خبره نه ده کړې کوم الک چې دا هغه بد نه دی وایي هر یو الک هغه سره خپل مینه او دا خپل پرسنالټي چې هغه هر چا ډېر خوښ او تر اخره پورې خوښ خو ورسره یو سوچ د هر پلیئر ذهن کې چې موږ مخکې زونو پر مختګ لپاره په موږ نور ټیچرز بدلو او خپل ځان خپل لپاره موږ نور کوچینګ لزو ټاپ خلکو ته بزو ځاری خبره چې کله راغله زما کوچینګ طریقه بدله زما د خبرو کول طریقه بدله دا کدي شي هغه زر اکسپټ یا زما چې کوم کوچینګ ایجوکیشن یا زما کرکټ بیک ګراوند دا غیم یو ریسپیکټ ول کله دا شاګرد د استاد نه زیات گیم کې بیا خو هغه وی چې تا یو ونډه کړی دا مالس ونډه وک بس خبره ختم شو یا ته په کرکټ نو مې بي جاري کرکټ کې دا غي په لایف کې چینج راتل کرکټ کې چینج راتل هغه لګ پروګریسیو سوچ او دا غي سوچ کې لګ تبدیلی و او آی تھنک چې د تاج کوم رول دی هغه پلی کړی دی هغه
هیستوري کې هم لیکل شوی دی هغه زما وینا یا نه وینا باندې نه ختميږي نه زما رول ختمي دي چې نه هغه باندې سو هر څه وي ریکارډز خو پراته دي ریکارډز خو نشي بدلېدلی نو آی تھنک چې هغه پرسنالټي چې کومه ده هغه یو ډېر ښکلې پرسنالټي ده زه په خپل ذاتي تور باندې به زما د کرکټ په کې دي چې ذهن هغه څه نه ملایو خو ما به هغه ګپ پوره لګوم دغه د خبرو په منځ کې دغه تاسو ویډیو فریز کیږي د ریګو خو دې چې انټرنیټ مو لکه نور هم خشي چې وروسته چې غږیږي چې دا مشکل نه وي ما تاسو اول ځل په کابل کې ولیدلې دا اوس د افغانستان د کرکټ کوم نړیوال میدان چې د کرکټ ګوډ ای سی بي هډ کوارټر افیس چې دی اوس خو بیخي نقشه بدله ده که تاسو لاړ شئ شاید هغه ځای ذهن ته رانشي هغه وخت نه وای کار شروع شوی او په دې میدان باندې د افغانستان ټیم روانو زه فکر کوم تنزانیې ته تللی او روانو دا ټیم د ډیویژن 5 نه وروسته او زما یادېږي دغه تاسو د افغانستان کرکټ بورډ میډیا غوښتې وه او زه به هغه وخت کې خبریال وم په کابل کې هغه لوبغاړو 10 دقیقې 15 دقیقې او وارماپ پریکټیس وکړه بیا تاسو خبرې وکړې او زما یادېږي زما پوښتنه تاسو دا ریپورټ به مې اوس هم ګوګل که وکړم دا ریپورټ به اوس هم راشي هغه هیډلاین هم همدغسې ورکړی بي بي سي پښتو ویب سایټ باندې خپور شوی و هغه ریپورټ ما تاسو ویل چې هانګ کانګ هغه وخت کې ډېر سخت ټیم و د افغانستان لپاره افغانستان به چې په هرې مرحلې ته رسېده سیمي فاینل کې به هانګ کانګ سره مخامخ و نو هانګ کانګ به افغان لوبغاړي به یې نه پرېښودل چې مخې ته لاړ شي او ما چې لوبغاړو سره خبرې کولې ځینو راته ویل چې هانګ کانګ کې چپلاسې سپینران زیات دي او موږ دوی سره مشکل لرو همدغه علت دی چې موږ هانګ کانګ نشو ماتولی ما تاسو نه چې دا پوښتنه وکړه تاسو ویل چې زما ټیم دومره قوي ټیم دی چې استرالیا ته هم ماتې ورکولی شي نو هغه وخت کې استرالیا خو ورلډ چمپیون ما ویل چې دا خبره مبالغه ده دا شاید ډېر احساساتي شوی وي دا روزونکی چې دا خبرې کوي خو بیا وروسته ستاسو د تګ نه وروسته قصه هماغسې روانه وه تاسو د اول سر نه په همدې باور وایي چې افغانستان په دې مرحلې ته رسېږي چې اوس کومې مرحلې کې دی دې کې دوه ډېر مطلب ښه اوسه چې واقعي دي چې هغه بیانول قابل دي نمبر 1 چې کله ما جوائن کړ ټیم نو دی تاسو د هانګ کانګ خبره کوي په افغانستان ټیم په کله په خبر کې پریکټیس کول نو دی به د لوکل کلبز نه میچ نشو ګټلی چې کوم پاکستاني کلبز نو دی به سټرګل کول دی به هغې نو زما دپاره دا چې خو چې کله کم کار کوم زه د هغې سټډي پوره کوم چې دغه مینټل سټیټس څه دی ټیکنیکل سټیټس څه دی آن پیپر څه دی نو انالایز کول زما د کوچینګ زما په خیال یو خاص ضرورت لرم زه چې پهله چې کوم زه هم جوائن کول نه مخکې د هغې انالایز کول چې دا کوم کلچر څنګه دی کرکټ کوم پوزیشن کې دی هغه انالایز کوم ضروري انالایز کوم نو هغه چې کوم ما خپل څومره سرچ کړی او څومره ما ګیدر کړی نو د مین شی چې کوم ما ته ښکاره شوی چې دوی کې ټیلنټ کمی نشته محنت نه به انکار نه کوي انتهایی هارډ ورکینګ دي مینټلی چې دی گیم پلان او گیم سنس سره کمزوري دي نو هغه شی چې بیر سټپ بای سټپ بالکل دا ضروري چې د دې په ذهن کې واقعي دا چې کوم کله به لیفټ آرم سپینر راتلو یا لیفټ آرم بالر بچ راتلو دی به سټرګل کول هغه سټرګل میټ کول لپاره موږ په خبرې چې کوم تیاری کړو هغه تیاری کې موږ پهله ټول نه پهله زما هدف دا چې دی په خبر کې د منټل او د کانفیډنس زونه غټ شي چې دی په خبر نه کانفیډنس نه کې تکړه شي موږ په خبر کې چې کوم کیمپ کړو هغه کیمپ کې موږ د داسې ماحول ورکو چې لیفټ آرم سپینرز هم ښه ډېر وو د ټاپ کلاس کرکټرز هم وو او چې دې کلبز نه کرکټ ګټل شروع کړي چې دې ځان ته کم از کم د خپل ویلیو پېژني ډېر کسان دي چې په خپل ویلیو نه پوهېږي دې ته پته یې نه چې دې کې څومره طاقت دی څومره تکړه دي او نه څوک خول واله هغه وخت کې چې کوم کلب کرکټ دی کول موږ کلب کرکټ یا وخت په خبر کې د ټاپ ټیسټ پلیئرز چې به لوبه کول نو موږ په ټیسټ پلیئرز کله چې کلب سره میچ نو موږ کلب لیمیټډ نه ساتلو چې خپل کلب کسان لوبه موږ چې څوک راځي لوبه یا ګراوند ته په فرض وکړه موږ میچ روانو او میچ روانه کې به فضل اکبر یو فاست بولر پاکستان ټیم لوبه کړی یاسر حمید ټیسټ کرکټر وو وجات العواز چې ټیسټ کرکټر وو داسې ډېری ټیسټ کرکټرز وو چې به کله ټریننګ لراله نو میچ به زموږ نښتې چې موږ بیلل یا ګټل موږ وایو چې تاسو راشي تاسو هغې سره لوبه وکړئ تاسو پریکټس تاسو هم راغلي زموږ خلاف دا میچ دی نه موږ نه وګټئ یا موږ بالر زموږ بیټسمنان ته بالینګ وکړئ نو موږ به هغه کسان سپیشل انوایټ کول چې زموږ خلاف لوبه وکړي کله چې هغې دا دې کسان سره کرکټ شروع کړو د هغې هغه زړه کې چې کوم یاره وه یا چې کوم هغه لږ د کانفیډنس کمي وه هغه پېښور کې ختم شو ځکه زه کانفیډنټ وم ولې ما ته ایز ا کوچ تاسو ته د خپل ټیم د سټرینث پته وي د ویکنس هم پته وي
خالي هغه کې صرف دا چې د دې کانفیډنس او دا چې کوم شیل کې دی هغه لري کول نو هغه ځکه چې ما انټرویو کې دا خبره کوله خو تاسو انټرویو کې چې پراته کوم خبره یاد ده تاسو انټرویو ماته یاد نه ده خو چې ماته کوم خبره یاد ده چې څنګه اوس پښتو وایم I thought چې زه پښتو نه ما زه پښتو ډېر ښه وایم نو کله چې موږ انټرویو واست کړ پریس کانفرنس نو زه تاسو ته مخ ته کېناستم پریس خبره شروع شو نو ما انټرویو شروع کړو ولې چې خو زه موږ په خبرم د پښتو د په خبر پښتو ده بیا کې اردو او د هر څه میکس دی بیا چې انګلند ته لاړم کې انګلیش میکس نو زه چې کله په خبر زه چې کله انټرویو شروع شو نو ما چې پهلا سوال شو نو ما دا غي جواب ورکول شروع کړل ډیټیل کې جواب ورکوم نو ما سره څنګه پریس چې څنګه میډیا مینیجر انا استو هغه ما سره لایټ وته کې ما ته اشاره کوله په خبر مې څنګه ما چې کله چې ما سره اصلاس لګي بیا ما ته ویل په واکه و چې اجي سه پښتو کې خبرې کوي هغه مطلب دا چې کوم پښتو ولته افغانستان کې کوم خلک نو ما زه پښتو کې لګم ما ته دې سه نیم نه زیات انګلیش وې پښتو دلته څوک د پښتو باندې کم ده نو ما بیا به کوشش کوم چې افغاني کوم ورډز دی هغه یوز کوم هغه کې اکثر غلط شو نو هغه ما د بیسټ د ما چې کوم ایکسپیرینس دی دا چې ما ته چې ما پښتو کې خبرې کولې او زما چې میډیا مینیجر ما ته چې اجي سه پښتو کې خبرې کوي ما پته نو چې هغه نیم زیات ما انګلیش ورډز یوز کوم اوسم کوم وایي څنګه پښتو د نه په خانه د صفه خبره ده مختلف خبرونه کې اوسېږي نو څنګه پښتو هغه شان ده بیا هم گزارې والا پښتو دا یو ایکسپیرینس چې کله او هغه تاسو سوال ته واپس راځم چې ایز ا کوچ اونستلی چې تاسو کله یو ټیم سره کار شروع کړئ نو تاسو ته ټیلنټډ پلیئرز نه پکار تاسو ته پیشنټ پلیئرز پکار چې کوم کې احساسي ملک د پاره احساسي خپل چینج کول غواړي هغه ګټل غواړي او دا چې په هر یو پلیئر کې چې مطلب 200% مطلب یو پلیئر د بل پلیئر نه کم نو هر یو پلیئر چې هغه ویل چې خنه خو کوم قرباني ورکم زه میچ وګټم ټیم چې نیکسټ لیول ته بوزم ما ته دې کې بس یو خبره و چې ما کله چې کپتان نو د کپتان انټرویو زما د کپتان خبره چې صرف 2 منټه هغه ما د پاره چې کوم هوپ دی ما چې کوم زړه کېدل چې و زما د پاره زما کار اسانه دل چې هغه زما نوروز سره د دوه خبرونه کلیر شو څنګه چې تاسو ویل چې تاسو سره خبرو کو هغه وځړ نو تاسو کلیر شو تاسو د نور د خبرو ضرورت نه ما چې کله نوروز سره خبرو کې چې کیپټن څه غواړي نو داغه جواب دا ماته چې اجي صاحب زما شوق دی چې یا زما ارمان دی چې زه ولاړم د افغانستان جنډو بیرغ باندې ویل ما ورته جنډو افغانستان بیرغ په ګراوند کې چت شو د افغانستان ملي سرود وغږی ما ته دا پکا زه د دې شي مال د دې شي خوند زاغشل غواړم او د الله تعالی شکر دی بازو قدرمنانو پوره شي د الله تعالی اوسې د قبولیت موقع کله چې موږ پهله ځل ورلد کپ کوالیفای کو کله زموږ ملي سرود غږیدو نو زه نوروز ولاړو موږ دا یو بل ته کتل it was emotional very emotional شی سترګو کې وښیم خو دا هغه لکه ډیډیکیشن چې دی ما لپاره نور بیا ضرورت نو افغانستان کې د خبرو چې ما د پته و چې زه سم کوم کوي چې تاسو او بل بلایند ټرست ډېر ضروري دا غي بلایند ټرست چې هغه ټرست هغه ضروري هغه پهله 2 ویک کې الحمدلله ما ته ملو شو نه پس کمای دي چې پتا سو په ورو کې منډي خو ورو کې والچ بغرو خېجه دی به انکار نه دی کړی څه نو دا ډیر ضروري ول چې کله کوېسچنز راشي دا شي ټیک دی دا غلط دی دا کول پکار دی نه دی کول پکار ما کوي ته وی چې تاسو سنگل والي دي سنگل هغه چې ما کې چکو ما چې بس مو خیب نه دی والي هغه بلایند ټرست شو هغه سره دا پلیئر د ټیم چې دی هغه لار بالکل سټریټ شو ولې کله چې خلک ډیر زیات سوچ کوي د سوچونو کانفلیکټ راشي اي کې مستی نو زونګه ما په خیال زونګه جرنی یا دغه سفر پوزټیو زکو چې هغه کې بل ډایرکشن وي نه بس یو ډایرکشن او یو سوچ خب نو سفر شروع شو کابل نه ولاړې تنزانیې ته او هلته بیا هم دغه د ډیویژن ټیمونه او هانګ کانګ او امارات او تنزانیا خو هوست ټیم کوربنه و د لوبډله د څه کومه خاطره جالبه خاطره مو پیاده یو بل خبره رښتیا هم هغه وخت افغانستان 500 سورونه سم نشو لوبولای په 15 شو کې سلوختو کې بس زیدل زمونږ یادي غټ مشکل و سم کله نه کله 500 سورونه 50 اورز نشي لوبولای خو هغه وخت کې چې کله رسمي افیشل میچونه شروع شول
دا قصه راته وکړه ستاسو کومه خاطره وه اوله لوبه چې مو وګټله قصه څنګه وه بیا افغانستان خو هغه ډیویژن هم وګټو ډیویژن 2 فکر کوم اعظم هغه ډیویژن 3 تنزانیا ډیویژن 3 یو داسې کنډیشن و ګراوند کې چې هغه سپین بالینګ دپاره آیډیل او د دې ټیسټ چې as usual څنګه تاسو مخکې ذکر وکړو هغه د هانګ کانګ ټیم هغې سره سپینرانو او سپینرانو باندې د دې مینټلي دی کمزور لیکن ما دپاره ټول نه غټ چیلنج یو هغه دې مینټلي ټیک ساتلو ډېر څیزونه چې هغه داسې ډیولپ شوي د دې د خوراک له لحاظ سره د دې د ډیلي الاوسز له لحاظ سره د دې بیسک فیسلټي له لحاظ سره چې هغه د ګراوند نه بهر و هغه به افیکټ کول د ګراوند د دننه لایف نو کرکټر چې په ټایم باندې پریپیر نشي او هغه ته د خوراک کمې دی د هغه په مینټلي کمزور دی هغه ډاون دی هغه یو ښه کرکټ کولی نشي زما پهله سوچ که په ټور باندې موږ لاړو نو موږ هغه خپل لیمیټډ چې کوم ریسورسز هغه وخت ډېر زیات لیمیټډ وو هغه ریسورسز سره موږ سوچ دای کولو چې د هلکانو منټل اسپیکټ چې دی دا تګړه وي چې دی کله لاړ شي چې دی کرکټ ته صرف خیالي بل څه د خیال نو هغه وخت کې چې دی د دې غټې مسلې چې وي او د کرکټ نه بهر وي زیاتر رادر دن کرکټ کې دننه د کرکټ بهرنۍ مسلې به د دې د کرکټ کې دننه چیزونه افیکټ کول مطلب ډیلی لاس نشته د دې فوډ ریکوایرمنټس دي موږ افغانانو خوراک شوقیانو هغه شان دي که خوراک نه ملایږي دا یو هرډل بیا مختلف چیزونه چې کوم ذهن کې ډیولپ شوي دي چې لیفټ هینډ بالران دي موږ لوبه نشو کولی ایون د دې کې هغه بیسټ فني دغه دا چې موږ یو وخت کې پلیر نوم هغه مناسب نه دي بلکې د ټولو هغه پلیر هغه وخت کې ماته لږ زیات ښکاري موږ یو وخت کې میچ ته روان یو موږ نه د مخالف ټیم بس لږ مخکې شو او د هلک یکدم راپاسېدو د شور شروع کړ چې تیزو چلو نو ما ته څه چلو شو ما ته حاجي صاحب دا موږ مخکې ورسو دا ښه خبره نه ده موږ بیا میچ بیلو ما نو ما هغه بس کې زه هغه وخت سره اصل کې د هغې هغه منټل ټیچینګ کول ډېر ضروري نو زه هغه بس ودرېدم چې که دا زموږ بس مخکې لاړ شي موږ به ګټو دا د دې شي دا د دې شي ګارنټي ورکوي چې ما زه ډرایور ته ووایم زه ډرایور باندې هر څوک ګټو خو بیا میچ ګټئ مال بس مخکې لاړ شي که وروسته لاړ شي دې څه فرق کېږي دا خو مال غزون هغه ایماني شی تاسو خرابېږي ځان ایماني طور باندې مخ خرابوي داسې واړه شیزونه ما دپاره یو فني شی و چېرې بس موږ چې ته مخکې نه شي هغه بس سره هغه ډرایور سره هغه شور شروع کړي هغه تیز چلو نو داسې اکثر به داسې چیزونو سره موږ مخامخ شو نو هغه سره د هغې منټل ګروت کولو د هغې په پبلک کې د کېناستو ولې چې زیاتره لکان زیات دونه ښه فیملي بیک ګراؤنډ سره نو دونه ښه ایجوکیشنل بیک ګراؤنډ سره نو ډېر چیزونه چې کوم ایز انټرنیشنل کرکټر کولي اخلاقي لحاظ سره هغې چیزونو کې کمي وه زمونږ چې کوچینګ و اصل کې زما د خبرې مطلب دا چې زما کوچینګ صرف ګراؤنډ پورې نو هغه د یو پلار او د مشر ورور په حیثیت باندې 24/7 به روان و به ایون د خوراک په ټیبل نه به شروع شو بعض اوقات ډریسنګ نه به شروع شو د خبرو کولو طریقې نه به شروع شو پبلک ډیلینګ نه به شروع شو میډیا سره به څنګه خبره کوي نو هغه یو داسې چیلنج یو ټف چیلنج و خو ډېر مزدار چیلنج و ورسره چېرې خلک پوهول چېرې خوراک طریقې څه دي پبلک کې د خبرو کولو طریقه څه ده ډریس اپ کول به څنګه کېږي څنګه به ځان پرزنټیبل کوو ایون چې د ګراؤنډ کې به څنګه پرزنټیبل نو ډېر چیزونه چې کوم کې هغې ته د ټیچینګ ضرورت ماشاءالله اوس د افغانستان ټیم ته ګورو یو ډېر ډفرنټ ماحول یو ډفرنټ دغه دی هغه وخت له سره چې کوم وګوري یو انټرنیشنل ټیم چې دی هغه سره دومره فیسلټیز وي نه چې هغه په دې لیول کرکټ کې ځان وساتي په ښه لیول باندې د ستاسو له راتګ نه وروسته د افغانستان په لوبډله کې ځینې لوبغاړي داسې راغلل چې په افغانستان کې د کرکټ هیسټري او تاریخ نه درلودو پښتانه وو خو په افغانستان کې ژوند نه وکړل لکه تاسو چې خپله شجره بیان کړه تاسو دا کار دې لپاره وکړه چې د افغانستان ټیم قوي کوي که کوم بل علت و دې کې ما په خیال یو پلیر راغلی و چې هغه باندې اوسه پورې یو سټامپ دی چې دا د پاکستان دی د پاکستاني بیک ګراؤنډ نه دی او هغه پلیرز
دنیا کې چې څونه پلیئرز دي اول خو دا شي کلیر کوم چې زه په داسې ماته په کې پته نه چې دنیا کې څونه پلیئرز دي که ګلف نیشنز کې وګورئ که یو ای دی هانګ کانګ دی څونه چې دي دي کې لوکل پلیئرز ډېر کم دي دا ټول چې دي ایکسپرټس دي او په یورپ کې ډېر ټیمونه دي دا پاکستان انډیا سریلانکا بنگلادیش کوم اوس یو افغانستان پلیئرز دي دا هلته ځي یو خاص ټایم تېري خاص ټایم نه پس دا کوالیفای شي او کوالیفای کېدل پس هغه کرکټ کولی شي او هر یو ټیم چې دی سپیشل پلیئرز لوبوي چې د هغې ټیم او د هغې کرکټ ورسره ښه شي افغانستان کې د سیستم نو چې هلک لاړ شي او 3 کاله هلته تېر کړي هغه وخت کې 3 کاله ټایم به تېرېدلو هغه ټایم تېر کړي هلته هغه کوالیفای کړي نو هغې نه ښه هغه کسانو چې کوم کسان سره افغانستان پیپرز وو او پاکستان کې سیټلډ وو خو ګورنمنټ لیول باندې یا په افیشلی چې هغه افغاني کنسیډر کېدی شو هغه افغانستان مونږ ته پر اسانو د هغې شریعت ثابت کوو لکه تذکیره یې درلودل آی ډي کارډ تذکیره یې درلودل کارډ لرلو چې هغه بیا یې بدله به کولی شي اوس ظاهري خبره ده چې ما ته تاسو وایئ چې زه افغان یم زه خو د دې تصدیق کولی شم نه د دې خلاف تللی شم ما دپاره خو اسانه خبره ده که ته افغان یې ته د افغانستان پیپرز وروړه ټیک شو بیا زموږ د مینجمنټ یا د کرکټ بورډ ډیوټي چې هغه د هغې تصدیق وکړي چې هغه ټیک دی که نه زما کار خو صرف یو پلیئر سره دی که تاسو به زه د پلیئر چیک کړم چې تاسو د پلیئر ښه یې ما ټیم دپاره ښه یې او تاسو وایئ زه افغان یم نو زه به هم دا پلیئر ډېر ښه دی زما په کار دی دا د دې چیکنګ وکړي چې دا د پیپر ورک ټیک دی که نه دی الیجیبل دی که نه دی نو که کله ستاسو اتھارټي یا ستا ګورنمنټ چې الیجیبل دی او ته پاسپورټ ایشو کړي نو بس بیا یې څه مسله ده مطلب دی کې زموږ ذاتي طور باندې لاس ځکه نشي چې ګورنمنټ کې د کرکټ بورډ دونه لاس خو نه چې هغه د کوچ د خلکو ته پاسپورټ ورکول شروع کړي مطلب زه سعودي کې یم او زما سعودي دپاره فرض کړه محمد نبي یا راشد یا ایکس وائی زیډ په کار دی نو دغه خو پاسپورټ په کار چې د پاسپورټ ګورنمنټ سعودي ورنه کړي نو زه خو لوبه خو نشي کولی څه کارونه به د کوچ لاس کې څه به د ګورنمنټ لاس کې د یو کوچ د یو نیشنل ټیم کوچ دونه سټرانګ نه چې خلکو ته پاسپورټونه ایشو کړي یا د ای پیپر ورک جوړ کړي که ما خلکو جوړ خو ما په خپل ځان نه جوړ کړ نو هغه مطلب رانګ مسکنسپشن دی او بل هغه پلیئرز چې کله فل راغلي دي کې هغه یو کس نیم دی که راغلی د ستاسو د کرکټ چې دی سیسټم یې بدل کړی هغه یو غټ رول پلی کړی نو هغه آی تھنک چې دې کې څه کسان کوم نیګیټیو یا چې کوم چانس نه ملایدو یا کوم کسان کرکټ کول غوښتلو هغې ته هغه چانس یو کس دوبه چې د هغه د وجې نه به د هغې کرکټ افیکټ شوي ملک ته خو فایده یې شوې ده ملک ته نقصان نه دی شوی او بل دا چې د هغې کرایټیریا ایلیجیبلټي چې ده دا خو به ګورنمنټ ډیسایډ کوي آی سی سی به ډیسایډ کوي چې هغه کرایټیریا ټیک ده که نه ده یا ملک به ډیسایډ کوي چې کوم ملک تاسو ته پاسپورټ ایشو کړي ګورنمنټ نه بل ته د افغانستان چې کله زه افغانستان ته لاړم نو د افغانستان کرکټ چې و هغه ګورنمنټ سره اټیچ شول چې as a cricket board show and the government under نو چې کله د ګورنمنټ اداره شي نو هغه خو ټول ریسپانسبل ګورنمنټ او دا هغې ټول پیپر ورک جوړوي دا د افغانستان په ټیم کې هغه وخت کې دغه نومونه چې موږ واخیستل نوروز منګل رئیس احمدزی حمید حسن هم بیا راغی کریم صادق قصي ګل عابد دولت احمدزی او ځینې نومونه نه پوهېږم دغه وخت څوک نورعلي زدران هم و هغه وخت کې تاسو یوازې د نوروز منګل یادونه وکړه چې دا ډېر ښه کپټان و تاسو سره کمیونیکیشن او افهام و تفهیم ښه کوو او د افغان لوبغاړو کې تاسو ویل جذبه ډېره وه او د وطن سره مینه ډېره وه یو علت هم دغه و چې دوی او خبرې هم ښې اورېدلې او علت هم دا و چې دوی مخې ته لاړل په دې ټول ټیم کې د 3 دغسې لوبغاړي راته وښیه چې هغه وخت کې تاسو فکر کوو چې دغه 2-3 لوبغاړي داسې مین پلیئرز یا مهم لوبغاړي دي چې په هر حالت کې دوی د افغانستان لپاره لوبه کولی شي حالت افغانستان چې په دې سټیج کې دی نو د هغې زموږ بالینګ ټوټلي حمید حسن باندې ډیپینډ کولو یو داسې بالر چې هغه اډو شکست نه منل او هغه وخت هم دونه ښه چې دې وخت کې موسټلي بالران دې وخت کې هغه څومره ښه بالر په هغه وخت ډېر کم اسوسییټ نیشن سره اوس هم هغه شان بالر نشته زه به وایم چې انټرنیشنل لیول باندې ډېر کم انفارچونیټلی انجریز ورته ډېر کېدل چې ډېر خپل باډي لحاظ سره به ډېر تیز بال کول نو زموږ بالینګ ډپارټمنټ چې و هغه مینلی هغه رانیولی و دا یو ټیم پیلرز دي زموږ بیټینګ ډپارټمنټ چې و ورسره سپن بالینګ ډپارټمنټ محمد نبي رانیولی و ډېر ډیډیکیټډ هلک
او بیا بیټینګ او کپتانی چې دا به نوروز کول دی کې چې موږ مطلب پاتې نشي خلک نو هغه کې چې دی کې چې کوم بیا منټل رول او چې کوم د سپورټینګ رول کې ډیر زیات د ټیم یو کول او دا غي ایون ماته د ټیچ کول چې کلچر له اثر څنګه هندل کول دي هغه د رئیس احمد زئی او د دولت احمد زئی ډیر رول دی او دا کسان چې دا زما بیسیکلی فرندز کلوز فرندز پلیئرز نو دی واز ا کلچر سره انټروډیوس کولم چې ټیم به کلچرل څنګه هندل کوو او دا غي خپل تجربه مې ډیر مضبوط چې بیک گراوند نو پلس ډیر ټف ژوندۍ تیر کړی و چیلنجینګ لایف نو د ډیر څه پته و چې کوم باریکیانو ماتم پته نو هغه بیا عمل صاحب چې هغه به ډیر زیات ګایډ کولو موږ چې عمل پسرلی صاحب دا ډیر زیات ګایډنس او انټرنیشنلی په کرکټ کنټرول کولو کې او په ایز ا نیشن ټول نیشن یوز کولو کې چې د دې کې د کرکټ سونه رول کړي نو خلک موږ سره برایټ خلک زه دا وایم الکان چې دا غي مقصد چې یقینو کې ما ته اوس پورې پرسنل ډیفرنسز I don't know ما ته اوس پورې یو هم د کس نه دی یاد یا یو هم د پلیئر نه دی یاد چې دا غزو چې دا کرکټ د پاره نیگیټیو کرکټ د پاره دی کې یو قسم نیگیټیو نو پرسنل ډیفرنٹ دا یو کس سوچ بدلی او د دې ټول مقصد ګټه مطلب چې هر یو پلیئر چې کله ایموشنلی هغه جاړي او هغه خاندي کرکټ د پاره او هغه هر یو کس په بیک کې د افغانستان بیرغ پروت یو هغه سره انتهایی مینا کوي ازغستان اگزای زموږ یاد نه ونوزي دا لکان چې دا دونه دغه شهزاد نو مغه ضروری دي چې دا غي رول دی نو دا د لکان چې دی سپر ټیلنټډ سره چې سپر ایموشنل مو د ملک مینوالو دا د کسان د ټیم چې دی یو آیډیل ټیم زما په خیال چې دی یو آیډیل ټیم چې دی آیډیل کوچ ته ملو شو چې د ټول یو شان دی مطلب زما ایموشن هم د دې کرکټ کې بیلات نم ز اسینګ چې ما پهل انټرویو تاسو ذکر وکړو او حقیقت کې په پیپر کې چې د افغانستان ټیم اوسم د استرالیا نه خني خو زه لس کاله مخکې تاسو خبرو کې بلکې لس کاله ډیر وخت 2007 خبره کې 2008 خبره کې نو دا almost چې د پریزلس کاله مخکې خبره ده یا نه زیات نو هغه وخت چې د یو کوچ و چې د استرالیا نه موږ څه مسله نشته مسله دی چې هغه ایموشنلی یو داسې کسان دي دا ټول داسې یو زم داسې چې موږ حقیقتا هغه څه ورته وایي چې بیلات نه منلو او هغه کسان چې ترقي ما کسان کې نو دا د سم په خیال الله تعالی طرف نه داسې یو رائټ کمبینیشن جوړ شو چې پلیئرز هم ټول ایموشنلی او بریو هم دي او اګریسیو او کوچ هم اګریسیو دا ټول یو رائټ کمبینیشن سره ملو جالب خبره مو کړه ما د ځینو لوبغاړو سره هغه وخت چې خبرې کړې وې اوس هم چې خبرې کوو په تاسو باندې یو انتقاد یا تنقید یا کریټیسیزم دا و چې کوم لوبغاړي به تېروتنه وکړه یا مسټیک به وکړي لوبه به مو وبایلله ده به وایي غوسې کولې او په غوسه کې به وایي داسې پښتانه چې وایي چې پیغور مه کوه که نه لکه وایي چې تاسو پښتانه تاسو د شرمېږئ نه دا لوبه مو وبایلله وایي د ده نه مخکې نور کوچز چې وو هغوی به دا خبرې نه کولې تاسو فکر کوئ چې د افغان لوبغاړو یا د پښتنو لوبغاړو د پارولو لپاره دغسې کلمات ښه وو فکر مو کوو که دا ستاسو د کوچینګ یوه طریقه وه هر یو کوچ چې دی هر یو استاد چې دی د هغه یو طریقه چې د خپل د شاګرد نه سپیشلی سپورټس کې په بیسټ پرفارمنس څنګه اخلي د پلیرانو درې څلور قسمونه هغه کې څه قسمونه چې په مینه پوهیږي څه په خبرو پوهیږي څه په غوسه باندې پوهیږي او که تاسو مختلف سپورټس ته راشئ نو چې کله دا باکسرز یا ویټ لفټرز د دې استاد دی له باقاعده سپېړې ورکوي په مخ باندې چې هغه وخت هغه جذبات کړی چې هغه ویټ اوچت کړي چې هغه غوسه شي هغه تاسو کله پریپریشن وګورئ د ویټ لفټرز بیسیکلی د باکسینګ والو وګورئ دا استاد مقصد صرف د هغه جذبات هغه لیول ته رسولي چې هغه لیول باندې رسیږي هغه ریاکټ کړي کوس ما ته پته چې یو کس زه پیغور ورکوم دا پیغور په جواب کې به پرفارمنس ښه کوي زه هغه لس دفعه پیغور ورکوم او که زه هم که ته پیغور ورکوم پرفارمنس به خرابېږي زه به هغه سره د سره پیغور ولا خبره کوم نه دا د هیومن دې ته مان مینجمنټ وایي او بل ظاهر به چې کله ته ما ځکه تاسو ویل چې ما کرکټ پرېښولو دې دپاره یو ښه جواب چې زه په کوچینګ پیله پوه شم کوچینګ کې چې دی لیول 2 نه پس ټول سایکایټري باندې کار کوي د پلیئر سایکی باندې کار کوي چې خلکو د بیسټ پرفارمنس هغه شل څنګه دی د بیسټ پرفارمنس اکچولی مان مینجمنټ دپاره
مین شی خدای دې چې زما هغه بد رویه د ټیم پرفارمنس خښوي دی خراب شي دی خښوي دی دا سکسسفل پلانینګ او که خراب شي دی بیا خراب پلانینګ نو زمونږ چې دی مونږ به هغه سکسس او ما تاسو چې انالایز کول که زه تاسو رکینم زه تاسو نشم انالایز کولی چې تاسو به بیسټ پرفارمنس څنګه ورکوئ نو زه ستا کوچینګ هم نشم کولی زه ستا ټیچر هم نشم کېدی ټول یو شان دي ټول خلک یو شان دي ستاسو په کوچینګ افغانستان ډېر مخکې لاړو بیا ویسټ انډیز ته خبره ورسېده نړیوال جام ته T20 ورلډ کپ ته دغه ټولې کیسې که راټولې شي که تاسو ته یو څوک ووایي چې ستا په کوچینګ کې افغانستان دغه سټیج ته ورسېدو ستا پکې مرسته وه د افغانستان کرکټ په یوه جمله کې راته په 1 سنټنسز کې تعریف کړه څه شی به ورته وایي نو زه به وایم چې ډېر زیات محب وطن پیشن نه بغیر د افغانستان کرکټ کې چې پیشن لري کې نشم نشته هغه وخت یې اصل قرباني وه ډېره غټه قرباني مطلب ما نه مخکې او ما سره هم ما ته پته ده چې خلکو سره د ډوډۍ خوړل پیسې نه وي مونږ پوره ټورنمنټ چې دی پوره ټورنمنټ په یو شرټ کې کړی دی افغانستان ډیویژن 2 چې دی پوره ډیویژن 2 مونږ سره یو شرټ و چې موږ ټریول هم کړی دی چې موږ ټریننګ هم کولی چې موږ میچ کوو هغه شرټ چې بلو کلر کې شرټ ما تاسو مې یاد هغه اخري میچ نه مخکې د هغې رنګ فیډ شوی و هغه کې سپین سپاټس شروع شوي هغه دونه یوز شوی نو بیا دا چې د هغې که لیمیټډ ریسورسز کې هغې له فوډ پرووایډ کړو مونږ چې کوم ځان سره یو فیزیو بوتلی و زموږ ډاکټر و هغه اخر کې مونږ کوک کو چېرې دا بهر نه چې دا ډوډۍ دا ګرانه پروزي تاسو په خپله پخوئ چې د هلکانو ته د خوراک معیار پوره ملایږي نو زه به دا ووایم چې د دې پیشن چې پیشن که ته نه لرې کړې نو د دې کرکټ کیس هم نه و هغه وخت کې صرف د دې پیشن د ملک دپاره چې کومه جذبه وه د افغانستان کرکټ نه که دا لرې کړې افغانستان کرکټ نه که دا جذبه لرې کړې نو افغانستان به دلته کله تاسو ته د یوې میاشتې کنټراکټ یا قرارداد درکړی و بیا چې تنزانیې نه راغلی بیا درته وغځوه قرارداد اکسټینډ شو هغه وخت پورې زموږ چې کنټراکټ و او ما به خاندل ول چې زما سوچ بدل زما ټارګټ بدل نو دی به چې کوم ټورنمنټ وکړو د نیکسټ ټورنمنټ لپاره به بیا ایکسټینډ شو چې مطلب اوس فرض وکړم چې ډیویژن چې راغلم نو ډیویژن 3 ته راغلم ډیویژن 2 بیا 2 میاشتې پس نو بیا 3 میاشتې کنټراکټ شو بیا چې به زیات سټیپ بای سټیپ زیات یو بله خبره یو بله خاطره مې به ذهن ته راغلی او پوښتنه مې کوله په همدې اړه په ننګرهار کې هغه کال زما دقیق یاد نه دی خو ډېره ګرمي ونه پوهېږم انډر 17 ته ټریل اخیستل کېدو اوپن ټریل وکړه انډر 19 ته تاسو هم په ننګرهار کې وایي ځینې لوبغاړي هم در سره و کریم صادق هم و او ځینې نور لوبغاړي هم و تاسو هغه ټریل اخیستو د ځوانانو له فکر کوم انډر 19 که زه غلط نه شم زه ولاړم د پنجرې شاته ولاړم ما تاسو کتلی هغه وخت کې داسې کوم ځوان لوبغاړی تاسو په نښه کړی و چې انډر 19 کې چې تاسو ویلي چې دغه بس دا ټیم یو ترانزیشن ته ضرورت لري راځئ چې نوې ځوانانو ته چانس ورکړو په دغه نوې ځوانانو کې اول احمد ته چانس ورکړی دویم محمود ته داسې څوک و چې اوس په ټیم کې هغه ستاسو وړاندوینه سمه ختلي په اړه هغه وخت کې بلافل موږ انډر 16 ته تللو تاسو کوم ټرایلز خبره کوئ هغه وخت کې د هغه وخت کوم پلیئرز موږ سلیکټ کړو تاریخ خبره ده هغه پلیئر ټیلنټ ګورئ خبره ده چې آی ضروري ده خو د پلیئر ټیلنټ هم ضروري ده نو موږ سره نجیب زدران هلک هغه ټور کې حشمت الله دا هغه کسانو چې دا د هغه ګروپ پیداوار او هغه هلکان چې اوسه پورې کرکټ کوي نو هلکان خو ټیلنټ خو بې حده دی که نه خو شته خالي آی پکار دی پروسس کول دي هغه صحیح روزول دي باقي ټیلنټ کمی خو نشته د پیشن کمی اوس هم نشته اوس هم چې د افغاني کرکټرز کله هم خبره کېږي د هغې پیشن نیکسټ لیول دی ټیلنټ هم نیکسټ لیول دی ظاهري خبره چې د ملک حالات به د سی وي یا بني فاینانشل ډېر شیزونه کاونټ کېږي چې هغه شانتي وروزولی شي چې کوم طریقې سره کېږي افغانستان چې په کوم وخت کې مطلب چې کوم اخر وخت کې ما پرې خستو نو موږ چې کله میټینګ ځای سره کړي دي چې هغه وخت له سره چې کوم ځای کې ما پرې خلې دی زما په خیال پکار و چې اوس ډېر بدل ځای کې و چې هغه پلانز و او متاسفانه زیاتر خلک راشي چې هغه آیډیا سره اتفاق نه کوي نوي کوچز راشي د خپل نوي سوچي ما په خیال چې کله موږ پرې خلو نو هغه وخت له سره پکار چې هغه طریقې پروسس ډېر تیز پکار پروسس هغه شان دي پروسس شوی تاسو توقع زیاته وه ایکسپیکټیشن مو زیات و چې ما د افغانستان دویم ځل کوچینګ نه پس ډایرکټ پاکستان کرکټ بورډ ته راغلم تاسو د یو سمپل مثال تاسو
کله چې ما افغانستان کوچینګ دویم ځل او اخر ځل ما هغې سره خیر آباد ویلو زه لاړم، نو ما خیال چې پاکستان کې لاړ شم، پاکستان کرکټ سرف کوم، چې اوس د پلار ملک ته خو مې محنت وکړ، اوس د مور ملک ته لګونده کې محنت وکړ. نو زه چې کله پاکستان ته لاړم په دې نیت باندې سپیشل ته چې ما سره بل جابز آفر و، زه پاکستان ته لاړم. تاسو یقین کوئ زه پاکستان ته لاړم نو دا به 2013 یا 14 خبره وي، دا زه کرکټ په لیټ نو 15 نو زه ډایرکټ هغې د خپل نېشنل ټیم سلیکټر کوم، د خپل د وومن ټیم هیډ کوم، مطلب د کوچینګ ټول ډېر زیات ریسپانسبلیټي ماته راکړه. او که ماته یاد شي د هغې چې کوم دوه چیرمینز، یو نجم سیټي او چې هغه داسې مکس رولز اوس ماته د هغې ایګزیکټ پوزیشنز پته نه ده، یو شهریار خان اوس په وروستو ورځو کې په حق رسېدلی. نو زما چې کوم پهله میټینګ نو ما د لاهور NCA نیشنل کرکټ اکیډمي کې هغې سره میټینګ کرکټ بورډ سره، نو سیټي صاحب راغلو ما سره ناست و، هغه چیرمین ما ته وویل چې تا ته څنګه ښکاري زموږ سیټ اپ. تاسو یقین کوئ زما هغه ته الفاظ دا و چې زه اوس هفته مخکې افغانستان راغلی یم، د افغانستان سیټ اپ تاسو نه ډېر ښه دی، هغه به تاسو نه ډېر زیات ښه کېږي. هغه یقین کوئ یو خو سرپرایز شو، بل غوسه هم شو، خفه هم شو، یو طریقې غوسه خو نه شو، خفه شو. دا څه څه ویل کېږي دا زموږ سیسټم ته داسې ښکاري، ما تا بلډینګ جوړ کړی دی، هغې سره کرکټران دي. نو دا یو داسې خبره وه چې هغه باندې هغه یو قسم ته ایز ا چیلنج واخیسته. ما ته دې کې د خفګۍ خبره نه ده، ما چې هغه څنګه پرېښلي دي اب ډېر زه تاسو نه مخکې ځي او که هغه لیول باندې، خو بس هغه متاسفانه موږ سره ټایم نو نوي کسان راغلي، نوي سوچ راشي، نوي خلک راشي، نو هغې سره هغه سیسټم بدل شي، هغه یا په کلچر باندې پوهېدو باندې. اوس یو کوچ که تاسو ډېر ښه کوچ هم راولي، یا چې په کلچر پوهېږي 2 کالې شوي 3 کالې شوي زموږ غونډه کې د ملکونو په کلچر باندې، چې باید د ټایم چې په هر څه پوهېږي د هغه د تلو تګ ټایم شي، یا د خلکو خوښې یا ناخوښې هغې کې پرسنل لایکینګ ډسلایکینګ شروع شي. نو پلیئرز کې او مطلب زه خو دلته بیډ ایکسپیرینس نه ویم، دا هر یو ملک کې دا شته، دا پاکستان کې شته، دا ایون اسټرالیا انګلینډ کې شته. د پلیئرز زموږ د پلیئر سوچ چې دی بدل و، زموږ د آفیشل سوچ ټوټلی بدل. د پلیئر سوچ ملک او ملک نوم مو افیشل څه وخت مداخله کول، انټرفیرنس کوو تاسو په کارونو کې، کوم سلیکشن چې تاسو وکړو څه کوو؟ د دې سمپل تاسو د سمپل سولوشن د هغې زه دا نه یم چې د هغې زه بد ویم، و چې په ټایم بیا خلکو ته احساس کېږي، وخت چې تاسو غلط ښکاري، کله چې تاسو پرېږدي تاسو ته بیا پته ولګي. اوس یو ټیم دی په یو ملک کې صرف یو اکټیویټي روانه ده، هغه یو اکټیویټي چې ده هغه د هغه ملک نوم په دنیا کې کوي، او هغه اکټیویټي کې چې کم خلک انوالو دي هغه په خپل ملک کې ډېر زیات مشهور دي. اوس افغانستان کې د نور سپورټس منسټر هم وکړه، د کرکټ بورډ چیرمین یو بیلابیلي وه، یا د کرکټ بورډ د CEO بیلابیلي وه، چې کرکټ ټیم ډېر زیات ګولو، هر طرف نه د دنیا هر طرف نه یې باندې انعامات هم راتلو، د هر طرف نیوز کې مغه. نو په هغه وخت کې لاس کې خو ګورئ زموږ خو دوه شنو څه ذکر کړي د افغانستان څخه، یا خو د افغانستان داخلي حالات انټرنیشنل، یا د کرکټ یو چې امریکا هغه ټولو کرکټ ته خیال کوي چې، او بل د ملک یووالی چې دی د پوره ملک یو ځای کولو ریزن کرکټ و هغه وخت له سره. نو کرکټ ډېر غټ فیکټر و. نو هغه وخت له سره کوم CEO دی یا چیرمین دی یا کوم کسان چې وو، نو هغې خو هغه پرسنل PR دپاره یوز کول، هغه شیز هغې دپاره هغه بدل شي. نو هغې کې د ډیسیژن کول د هغې په مطلب فرض وکړي هر یو کس کبیر خان نوم اخیستل، د CEO نوم به چا اخیستو، یا د چیرمین نوم به چا اخیستو، نو هغه شي چې هلته بیا پرسنل کانفلیکټ شو، دا غوښتنه شوه، نو هغه شهرت او هغه اصلي هدف پاتې شو د وطن د ملي ګټو. هغه شي دی نو دو سایډ نو چې سوپر یوزر ټیم سره کرکټ ټیم چې د خپل ټریک نه خوا شوی نه دی، هغې خپل کرکټ ټریک باندې موږ به کرکټ ټریک نه خوا کول، نو موږ دپاره چې کوم زما هغه کرکټ ګراونډ نه بهر معاملات شو، ما دپاره بیا ډېر زیات چیلنجینګ شو. ولې مو پرېښود؟ پیسه زیات راغله، شهرت زیات راغلو، فنډز ډېر غټ شو، نو هغه سره بیا ظاهري خبره چې تاسو خپل د دنده که ECB تاسو ته وویل چې نور تاسو موږ سره کار مه کوئ؟ زما په خیال د یو کوچ چې دی یو خاص وخت پورې د هغه انټرسټ هم وي، د هغه لیول هم وي، د هغه یو ټیم یو ځای ته رسول. ما څنګه تاسو چې ټیچرز مختلف سي، پرایمري ټیچر سي، سیکنډري ټیچر سي، یونیورسيټي ټیچر، او بل دا چې یو کوچ چې دی یو خاص وخت پورې چې ټایم تیر کې بیا دغه خبرې چې دی خبرې خو سیم وي، زما او د وسیم اکرم او د ابراهیم لاره خبر کې بس فرق نه، کرکټ خبره خو ما دي، خو بیا خلک خله لهجه تلفظ او چهره بدلول غواړي، ول چې هغه یو چهره بار بار کتلم چې دی هغې سره هم د بعضو د الفاظو ویلیو
کم شي. نو خلک کوچ دی 3 نه 4 کاله پورې میکسیمم 5 کاله پورې کوچینګ کول پکار دی. نه پس دې هغه ما کلچر کې ما غشاده شي. مطلب ما د پر ذاتی تور باندې د کرکټ یو تاسو زما کا اخري کوم خبرې شوی چې د کرکټ بورډ چیرمن ظاهروال صاحب هغه سره هم دای خبرې شوی چې ظاهروال صاحب موږ کرکټ ورلد کپ هدف کوالیفای کول. کرکټ ورلد کپ غټل چې دا ما نه پس والا کوچ کتلی چې زما کوم هدف پوره شو. ما چې کوم کرکټ T20 ورلد کپ کوالیفای کول 50 اوور زما ډریم. دا ډریم دا کوالیفای کول دا ډریم غټل نو. اوس به ما نه پس کوم خلک راځي دا به ان شاء الله غټلو طرف ته بوزي. ان شاء الله اوس هغه طرف ته راځم. تاسو T20 ورلد کپ کې وای طبيعي ده خو په 15 ODI کې چې اصلیا کې ورلد کپ تاسو نه وای لري شوی واس په جاب کې نه وای. نو افغانستان ټیم مکاتب په ټي وي کې ملوبه مکاتلې هغه وخت کې احساس پیدا کړي 2015 یادوم چې تاسو نه وای د افغانستان ټیم سره ځکه دا ما تاسو د دې خبر ذکر کولو چې ما چې کله زموږ اخري مطلب د بیلیدو ټایم زما په خیال بیسټ ټایم دا و چې زما هغه خوب پوره شو چې ورلد کپ کوالیفای کی. ما ته دا پته و دا ورلد کپ غټي خو نه غټلی شي هغه وخت یې نو هغه هدف حاصل شي. آینه پس هر ورلد کپ چې سلور کال پس کیږي. نو هغه ورلد کپس کې د دې پرفارمنس یا د دې ګټه چې دا ما په خیال ما د نخ کار چې زما هغه وخت یم زما کانټریکټ کې کافي ټایم پاتې و او هم درې سلور میاشت پاتې ذاتي اختلافات مو په بورډ سره دا نه چې هر څه خو خنشي کې د سناس استاد خبره سناس ته هم کې دي او کې چې ما کې غلطي وي په چا بل چا باندې غلطي ورکوم چې کله دوه کسان یو بل سره خوشاله ني نو په بورډ لیا اصل کې دي یو کس کې غلطي وي نو ضرور نه چې هغه سړی چې بیان خپل طرفي بیان کې هغه کې دا غلطي وکړي چې ما کې څه غلطي نه هغه ویل نه دي پکار. زما خو چې کله یو جاب پرې دی ډیر کوم جاب چې مالم عزت راکړي ملک عزت راکړي کې بیا ترخی خبرې کول مزم نه کوي. خبره دا چې ما کله ډیسایډ کړ چې اوس نشي چلے دی دا مخ کې یا بورډ هم دا ډیسایډ کړ چې موږ نشو چلے دی نو خدای چې انف ټایم ورکړي. کله چې ما کوچینګ کانټریکټ ختمېدو هغه بالکل د ورلد کپ نه ځخل یو هفته یا لس ورځې مخکې ختمېدو. نو کوم هغه وخت کې ځان کول نو ټیم د پاره ټیم ته مسله و چې کوم سړی بیا ټیم د پاره خو سوچ کوي نو خو د کار نشي کول چې ټیم ته نقصان. نو ما ځکه بیا 3 میاشتې مخکې خپل کانټریکټ ختم کو چې تاسو 3 میاشتې نوی کوچ راو چې نوی کوچ سره نوی ټیم ایڈجسټ شي. تاسو خپل کانټریکټ ختم کړ. اوس که د څه کومه غوښتنه درنه وشي چې راشي په یو برخه کې افغانستان کرکټ سره کار وکړي ورځي وږي ما خو تاسو زما ځکه دنیا کې چرته ملاړ شم یو شي چې هغه زما باز په دې خبره زه ایموشنل کېږم ډېر زیات که زه مال پہچان چې ده په کرکټ کې از لوبغاړي پاکستان راکړي پس کوچینګ چې ده زما که سنوم ده د افغانستان په وجه زما د مور کنټري او زما د پلار کنټري دواړه چې دي هغه ماته ډېر زیات عزیز دي او کله هم چې پکار دی کې خو مطلب دا الحمدلله سړي د وخت سټیج راشي هغه ته بعد د پیسو نو د هر څه نه وځي نو کله هم چې زما د دوړ ملکونو ته کله هم زما ضرورت دي زما د وینیم ضرورت دي حاضر او د افغانستان سره چې وای کومې لوبې کې کومې ژړلې دي جړل خو مډیر دي هارت اٹیک چانس زیات بو جړل نه زیات ولې چې هغه لکانځ دي پرته کې نه چانس زیات دي کرکټ لوبه کې هغه په هر میچ موږ زونګه چې کوم د ما بدي اکثر چې کله خبرې کولې مګر ته چې تاسو بل تاسو دغه نشته تاسو غواړئ زما هارت اٹیک وشي بس آسان میچ زده مشکل میچ خاصه مشکل وي موږ اکثر کار دې کو چې موږ کوم میچ غټلو والا میچ موږ ځاته ګران ورځ کې اصغر چې مطلب زما پلیئرز چې ټول زما بالکل ډېر کلوز موږ ډېر یو داسې ماحول جوړ کړ چې کې به غوسه هم وایي ته پته چې کله کوچ غوسه دی نو بس بیا سټوډنټس کله به چې ګپ شپ بیا به دوستانو دا ورځ کې نوی د افغانستان یو د پاکستان یو کوچ بابل مټ په نوم هغه په ورلد کپ میچ کې مړ شوی نو اصغر به موږ ته چې راځي صاحب ما ته تاسو ښکاري چې تاسو په یو ورځ موږ د لاسه ورکېږي نو موږ دا به لګېده اصغر سره زموږ ډېر ښکلي ډېر زیات ښه ټایم تېر شوی نو ما ته چې حاجي صاحب موږ ته په دې زیاتره د کوچز پلیئرز حاجي صاحب وایي حاجي صاحب ما ته ښکاري چې تاسو په یو ورځ هارت اټیک کېږي زموږ د لاسه خو مطلب دا یو چې اوورال وګورئ د افغانستان ایکسپیرینس د چې اوس هم یادوم نو 99% خوشي زونه
پلیئر سره 100% خوشي د اوس د سعودي د لوبډلې هډ کوچ یا کرکټ ډایرکټر یا د سعودي د مخکې د نورو هیوادونو سره مو هم کار وکړ چې چیرته ناست یا لوبډله مو کیږي او د افغانستان نوم یادېږي څه احساس کوئ؟ زه اوس د وخت کې عمان کې ناست یم او ACC ایشیا کپ T20 کوالیفایرز او موږ پرون هانګ کانګ سره میچ پرون هانګ کانګ نه میچ ګټل نو هانګ کانګ ولا میچ سره بیا ماته زړی کې سیټ ور یاد شي مې د هانګ کانګ ولا ماته بس ما په دا موږ زوم د پسې خطر دی هانګ کانګ پسې دې سره سکول غواړم نو زموږ پهلا هدف ملته دا و چې هانګ کانګ نه ګټل دي دلته هانګ کانګ سره پرون میچ زما ذاتي تور باندې نوم افغانستان سره د سټ اچیو دی چې زه سم وکم ذکر د افغانستان ضرور راځي او زه په دې ډېر زیات خوشاله یم زه په فخر کوم زه ما کله هم دا نه دی ویلي چې ما کوچینګ په وجه افغانستان ډېر خوشاله دی زه هر وخت کې کله مې جوړ چې زه د وخت سیم زه د افغانستان په وجه که زما سره نوم سره افغانستان نو لګېدلې نو کېدای شي زه دلته په کوچینګ کې یا زما چې کوم ریسپیکټ په دنیا کې دا کېدای شي نو زه وایم چې ما په افغانستان له څه کړي یا به 1% نه افغانستان چې سما د لپاره کړي دی هغه 2000% نو د افغانستان یو خو مینه ده زما د پلار ملک دی زما ملک دی زه کله ځان نه بیل نه ګڼم زه کله صفاخه بسونه چې د پاکستان په خلاف خبره کوي خفه کېږم چې د افغانستان خلاف کوي نو خفه کېږم او دې وجې نه زما مقصد دی چې موږ په میانس کې نښتي نه چاته یو ته بدلی شي نه بل ته بدلی شي زموږ هغه پرسنالټي ما به اکثر د پلیس ته مې چې زم په کوم مصیبت کې اچولم که تاسو پاکستان ته بد وایي نو هم زما دلته هلته خو دې ته وایي نو زه دواړه طرف ته داسې یم چې زه دواړه طرف ته امبیسډر نو مشکل شي خو دا وقتي طور باندې خلکو یو سکول والا خبرې دي ما خزرونه یو ځای دي مینه ده او حقیقت ویل پکار دي کم شي چې تا لپاره هیلپفولي کم کس تاسو په ژوندۍ کې یو ذره برابر هم هیلپ کړي نو هغه هیرول نه دی پکار ما په خیال زه خو چې مې د افغانستان په اوسنی ټیم کې چې ستاسو د وخت کوم لوبغاړي چې شته شاید هغه یوازینی لوبغاړی محمد نبی وي نور افغانستان اوس 95% 15% ټیم بدل شوی ټول نوي ځوانان راغلي دي اوپننګ ابراهیم ګرباس نو په تاسو ور سره کار کړی او کنه راشد خان د دنیا سٹار د مجيب الرحمن د لوبغاړو سره مکتلې دي پیژنې تعلقات لري کنه ډیر کم انټریکشن کیږي محمد نبی پرون 2 ورځې مخکې هم میسج کړ هغه دا لکان چې کوم زما د ایرا پلیئرز دي آی سره کله غل خبرم کیږي اټیچ هم شو کله سعودي ته راځي عمره د پاره نو میسج ضرور کوي نو هغه لکان سره شته نه لکان چې دي ول چې سره انټریکشن نو هغه کلاس نه دا زما سیستم کې مطلب زما سیستم لکان چې کوم ایج ګروپ کې هغه ما تاسو چې حشمت الله شاهدی او نجیب زدران هغه باقي چې کوم لکان نه دي د افغانستان د ډومېسټک کرکټ پروډکشن او ماشاءالله خپل په خوشحالي کې چې یو ټیم یو نیشن په دې پوزیشن کې دی چې خپل پروډکشن شروع کو خپل داخلي کرکټ نه د پلیئرز پروډوس کوي دغه د داخلي لوبغاړو پروډوس او تولید خبره مو کړه د افغانستان کرکټ پوسټ تاسو څنګه ښکاري کوم طرف ته روان دي دغه ټول خبره ټول شي زه اورسلی زه خوشاله نه یم زه ذاتي تور باندې و چې کوم ځای کې مو پرې خلې ده هغه وخت فرض کړه ما 2015 کې پرې خلې ده یا 14 کې پرې خلې لس کال مخکې موږ د ټیم د سیو ځای کې پرې خلې چې دا پکار دی چې وچا خو ټیسټ هغه ودین درې میاشتې کې د ټیسټ سټیټس ملو شو نو لس کال مخکې ټیسټ سټیټس یا اته نه کال مخکې ټیسټ سټیټس ته ملو شي بیا ستا ټیم چې د درې ورلد کپ نه مخکې کړی او په ورلد کپ سره نږدې چې تا موږ ما پرې خلې نو لس کالو کې چې کوم پروګرس دی کنه پلیئر پروډکشن دی یا د ډومېسټک سټرکچر دی یا د پروګرس دی هغه شان دی نه دی انسلی تاسو خبر وکړ زه افغانستان سره بیا کله هم کار کوم زه به د دې په ډومېسټک سټرکچر باندې کار چې دا سټرکچر لاندې نه پروډکټیو شي برن دا صحیح دی او as a coach یو دوګوري as a coach زه ګورم نو زه وایم چې راشد خان به تر 100 پر لوبه کوي یا نجیب به تر 100 پر لوبه کوي آیا موږ سره د پلیئر شته چې دا کله دی لار شي دا باغی په ځای بدی ریپلیس شي یا محمد نبی چې د اوس پورې گیم کې د ټیم مین پلیئر دی نو بعضو کا څه سوالونه دي چې هغه تاسو پریشان کوي ول چې په کوم لیول باندې افغانستان ټیم دی په هغه لیول باندې کې تاسو مین پلیئر سبا خدای نه خواسته یا انفټ شي یا ریټایر شي نو ریپلیسمنټ سره
او زه ما وخت سره چې کله موږ جوائن کولو نو هغه وخت کې موږ دا سوچو چې هر یو پوزیشن د لپاره 3 نه 4 کسان پکار دي چې 3 4 نه محمد نبی می 3 4 راشد خان می ټیک دا لیول بني او چې کله ریپلیس شي د استریلیان پالیسی یا انګلیش پالیسی یا کوم ټاپ انډین پالیسی هم دا چې کوم ټاپ پلیئر زی چې هغه نه مخ کې دا غیر ریپلیسمنت تیاری نو مطلب کله ما افغانستان سره کله هم کار کول زه په داخلي په زه په داخلي په سټرکچر باندې پلیئر پروډکشن باندې زیات کار کوم بل چې دا ډېر ضروري دی کله کوم ټیم چې کله یو ځای ته ورسېږي زما وخت سره دا زما یو ذاتي خبره ده چې اچیف کول بعض اوقات اساني خو هلته ایسارېدل ګران کار دا ډېر ضروري ډېره مننه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی روزونکی کبیر خان تقریبا 1 ساعت او 15 دقیقې شپږ دقیقې موږ تاسو خبرې وکړې که ما نه کومه پوښتنه پاتې شوې تاسو پکې ور اضافه کول غواړئ تقریبا almost ارسه کور شوی دي مطلب ما لپاره افغانستان هم داسې د څنګه چې خپل ملک او زما ایموشنل اټیچمنټ شته او زه اوس هم چې ما دا بار دا خبره کوم چې لس کال نه زیات شو لس کال نه سیوا شوي دي چې ما افغانستان کوچینګ پرېښلی دی او ډېر په ښه طریقې سره مینې سره پرېښلی دی تر اوسه پورې چې افغانستان کله هم پرفارمنس کوي نو ما ته خلک ټلیفون کوي ما ته اوسه پورې مبارکباد راکوي دا دې نه غټه اچیومنټ نشي کېدی چې یو کوچ لاړم شي یو کس یې پرېښلي یو ټیم یې پرېښلي که هغه انټرنیشنل لیول باندې دی که زه ICC سره کېنم که زه ACC سره کېنم که زما دوستان دي که زما انټرنیشنل دوستان دي اوس هم چې د افغانستان کې کله ښه پرفارمنس کوي ما ته میسج ضرور دی مبارکباد دې نه غټه خبره نشي کېدی ډېره مننه کور مو ودان چې وخت مو راکړو تفصیلي وغږېدو ودان اوسئ کامیابي مو غواړم کبیر خان ډېره مننه السلام علیکم